مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني هم افغان لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني هم د ډیر وخت نه وروسته د افغانستان له بریا سره یو ځل بیا په فیسبوک راښکاره سو افغان ولس ته مبارکي ورکړه. نن افغانستان په نړیوال شلاوریز جام کې خپل لومړی لوبه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړه چې د 130 منډو په ستر توپیر سکاټلند ته په لوبه کې ماته ورکړل. د کرکټ د نور مینوالو ترڅنګ پخواني ولسمشر محمد اشرف غني هم د افغان ولس ته د دې سترې بریا مبارکي ویلې ده او په خپل رسمي فیسبوک پاڼه باندې داسې لیکلي دي: ټول افغان عظیم ولس ته په نړیوالو شلاوریز لوبو کې د سکاټلند پر وړاندې زموږ د کرکټ د ملي اتلانو بری مبارک وي. دوی نن د یو ستر غمځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو په زړونو کې یو نوې هیلې وټکولې چې دا ملت ژوندی دی، هیڅوک به یې یرغمل نشي ساتلی. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.